دا د لغمان مرکز مهترلام اړوند په لومړي ناحیه کې د دارالمعلمین په مسیر غځېدلي سړک چړۍ او درې پلچکونه دي چې د مهترلام ښاروالۍ له لوري د 12 میلیونه افغانیو په لګښت په اساسي توګه جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. دارالمعلمین په مسیر باندې پرته چړۍ چې 350 متره د دې اوږدوالی ده، 15 متره عرض ده، پیاده روونو سره د 9 میاشتو په موده کې دا سرته ورسېده او نن دا د ترافیکو په مخ باندې خلاصه شوله. په ورته وخت کې د مهترلام ښار اوسیدونکي او موټر چلوونکي د یاد سړک له جوړېدو خوښي څرګندوي او وایي چې دوی به پخوا په دې لاره ډېرې ستونزې ګاللې. دغه کوم کار چې د ښاروالۍ طرفه سرته ورسېد ډېر مفید او ډېر مؤثر او په دې مخکې دې چې دا چړۍ جوړه شي او دا پروژه تکمیل شي، دلته په زرهاو کته رکشې موټر وړېدلي، سیاسري به پکې وې، ماشومان به پکې وو، هغوی اذیت کېدل، آی بي کېدل، مشکل پیدا کو او په دې لاره په حساب تقریبا د موږ سیاسري بي سي ته کېدل چې وړېدلې به او اوس دپاره موږ ډېر خوشحاله یو چې په حساب د موږ لپاره دا سړک جوړ سو، په اسانۍ سره کولی سو رفت آمد وکړو، موټر تردد وکړي. نو موږ د خوشحالۍ ځای ده، د ښاروالۍ تشکر کوو چې دغه حالت ته توجه کړې. داسې ستونزو سره مخ وو چې دلته به موږ کله چې کېدلو دا چړۍ ډېره نیغه وه، هم له بریک څخه هم له نورو ستونزو سره ډېر، یعنې خلک به خویه کېدله، موټرونه به خویه کېدله، د خلکو کورونو ته به موټر ته چپه کېدو به دغه حالات کې ډېر سخت حالاتونه پکې وو. اوس شکر الحمدلله ډېر تېنه راضي یاست، اوس ښه ده، لاره هواره ده، اوس رشکۍ که موټر یې که نور حال هر څه اوسېږي ډېر په اساني توګه کوی شي چې خپل ځای ته ځان ورسوي. د یادونې ده چې لغمان کې سږکال د مهترلام ښاروالۍ له داخلي بودیجې بېلابېلې پروژې تر کار لاندې دي چې لسګونه کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې.